history, what we do with our world right now. اول زمونږ وو دا کټ، بیا زمونږ گیم لږ ښه شو نو مونږ ځان له دا کټ واغست، بیا زمونږ گیم نور د هغې نه ښه شو او مونږ ځان له دا کټ جوړ کړو. This is the story of football kit. ما د 2012 نه فوټبال سٹارټ کړی. when I was 14 په هغې وخت کې زما لپاره فوټبال نور څه نه و خو بس یو اکسرسایز و او بیا د مازدیګري یو گیم جوړ شو او بیا د هغې نه پس رجسټر فوټبال پلیر او بیا د هغې نه پس کوچ نه زمونږ اولنی ټیم د ډي فولو په هغې ټیم کې زما سره and then د هغې نه پس بیا زمونږ ټیم یو فیملی شان جوړه شوه چې مونږ به یو ځای کېناستو، پاڅېدو به، گیم له به یو ځای تلو، چکر له به یو ځای تلو، پارټیانې به یو ځای کولې، ټور له به یو ځای تلو، ټریول به یو ځای کوو. داسې فیملی جوړه شوه او د هغې نه پس ما فوټبال پرېښودو. ځکه زموږ سوسایټي دا وایي چې فوټبال پیشن دی، فیوچر نه، او د ټول نه ډېر زیات کوېسچن چې دا به د هر فوټبالر نه شوی چې تا د روسه پورې د فوټبال نه څه زده کړو. ما په 7 ایئر کې د بیلاتو سیلیبریشن زده کړو، هاو ټو سیلیبریټ لوزینګ. اول مې د وینینګ دپاره محنت کول زده کړو او د هغې نه پس مې وینینګ زده کړو. د خپل ځان نه سیوا د ټیم دپاره گیم مې زده کړو. and the most important things which I learned from football is practice. Practice makes a man perfect. که په دې ویډیو ایډیټینګ او په دې سټوري ټیلینګ یا د کیمرې سره په خبرو کولو باندې ما پریکټس نه کوم نو ما به د روسه پورې دا ویډیو نه وه جوړه کړې. نور د ایکسرسایز پیدې درته نه یم چې د ایکسرسایز څه پیدې دي، هغه به تاسو ته زما نه ډېر پته وي. اوس که چېرته ستاسو نه څوک دا تپوس وکړي چې د فوټبال کولو څه پیدې دي، نو یوازې فزیکل پیدې نشته، مینټلي پیدې هم شته او د فوټبال نه تو نور هم ډېر شي زده کولی شي. لیډرشپ مطلب ټیم چلول دا زده کولی شي. دویم هاو ټو منیج ټیم خلک څنګه منیج کوي دا هم زده کولی شي. دریم هاو ټو کنټرول انګر. ما زیاتر فوټبالران داسې لیدلي دي چې هغه چې ایله ټچ کوي نو هغه غوسه شي، په غوسه کې د هغه نه گیم نه کېږي. نور څومره پیدې درته ووایم، بس تیاره. جاز او ابوبکر سعد ګریډ راوځي. تو د کوم ورځ د وخت راوځي؟ راوته دې سټم د ټول ناول یو میش د وخت راوته یو خبره ده پرون چې دې کده پرون پرلتی او په بالغ باندې او کړتی دې رخړې ډېر خټي کړتی دې چې او ناوخت راوته